د حساب ورکونې په لړ کې د اچین سپینغر او دور بابا ولسوالانو په یوې خبري ناسته کې د خپلو کړو فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړل. د اچین ولسواله شکلا سادات وایي د اچین ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو له شتونه پاکه شوې او سږ کال پکې د شاوخوا 450 میلیونو افغانیو په لګښت د پاکو اوبو، استنادي دیوالونو، سړکونو، شنو خونو، ښوونځیو، سربندونو جوړولو او یو شمېر نورو برخو کې پروژې تطبیق شوي او یو شمېر نورې تر کار لاندې دي. هغه زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې د 10 جوماتونو او 14 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل شوي او همداراز د جګړې پر مهال د شاوخوا 2180 تخریب شوو کورونو سروې شوي چې په نږدې وخت کې به ورغول شي. نو د بدیل معیشت په نامه باندې یو پروژه چې د سیپټ مؤسسې لخوا نه هغه مخکې ځي، هغې په دې ولسوالۍ کې په دې کال کې تقریبا 20 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې کارونه کړي دي چې په هغې کې شنې خونې شاملې دي، په هغې کې سټروس باغونه شامل دي، په هغې کې د دهقانانو سره یا د سرې کومک دی یا د تخم کومک دی یا همدارنګه د هغې سره د استنادي دیوالونو ضرورت دی یا سربندونو جوړولو ضرورت دی. د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د خپل کارونه هلته کړي دي. همدارنګه د انکشاف دهات لخوا نه یو بله دوه پروژې تقریبا همدا اوس په جریان لري چې موږ سره 15 پروژو منظوري شوې ده. د چین ښاروال نوید شینواری بیا وایي سږ کال 850,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي وو چې د دې ولسوالۍ مرکزي او کهي بازار کې یې د سولر برېښنا پر مټ د اوبو شبکې جوړې کړي دي. تېر کال د چین ښاروالۍ 8,53,000 افغانۍ بودیجه لرله چې انکشافي او عادي بودیجه دواړه پکې شامله وه. هغه کارونه چې موږ په پلان کې وو خوشبختانه د درنو مشرانو په همکارۍ موږ سرته رسولي دي. په لنډو ټکو کې درته وایم چې په انکشافي برخه کې د عبدالخیلو د نوي بازار چې د داعش د ماتې او د طالب د ماتې نه وروسته جوړ شوی، موږ د هغې لپاره د اوبو شبکه جوړه کړې وه. د دور بابا ولسوال شیرشاه حسیني بیا وایي دور بابا کې د 180 میلیونو افغانیو په لګښت د روغتیا، پوهنې، کرنې، پاکو اوبو ته د لاسرسي او ګڼ شمېر نورو برخو کې لسګونه پروژې ترسره شوي او یو شمېر نورې تر کار لاندې دي. حسیني د بشپړ امنیت ډاډ څرګند کړ او د دور بابا عمومي سړک جوړېدو، پاکو اوبو ته د لاسرسي، 50 بستریزه روغتون جوړېدو، کرنې، روغتیا، ښوونې او روزنې او یو شمېر نورو برخو کې د انکشافي چارو ترسره کېدو غوښتنې وکړې. او د دور بابا ولسوالۍ عمومي سړک په اساسي شکل باید ورغول شي، ځکه چې دور بابا په ټول افغانستان کې ټولو ولسوالیو ته عمومي سړکونه تدریجي شوي، پاخه شوي دي. ولې دور بابا ولسوالۍ عمومي سړک چې یو غرنۍ لرې پرته ولسوالۍ ده چې په ځنګلونو کې موقعیت لري، تګ راتګ کې عام امنیتي کشفي ادارې ولسونو ته مریضانو ته ډېر زیات مشکلات پیدا کوي. نو غوښتنه دا ده چې دغه سړک چې 30 کیلومتره مساحت لري چې د دور بابا نه د غني خیلو پورې هغه اړوند ریاست چا پورې چاړ لري، باید په دې باندې زر تر زره غور وکړي او دغه سړک په پخولو کې عملي اقدام. د دور بابا ولسوالۍ ټول فرعي سړکونه چې دي د دغه سیلابونو او بارانونو په وجه باندې ځکه هغه ساحه غرنۍ ده تخریب شوي. د سپینغر ولسوال قاسم خان وویل چې یاده ولسوالۍ 4 میاشتې کېږي چې رسمي شوې ده او له مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې تشکیل او انکشاف ته یې ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي په یاده ولسوالۍ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو، استنادي دیوالونو، سربندونو، ښوونځیو، کلینیکونو او نورو جوړېدو په برخه کې وړاندیزونه کړي او له سکتوري ادارو یې غوښتنه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې هم خپل خدمات پیل کړي.